په الین سنې او هیله سنې کې د پارکینګ دویم پړاو پیل کیږي. تاسو کې اکثره کسانو ته معلومات هم وي. دغه پړاو د 2023م کال 9 میاشتې 15 تاریخ سهار 8 بجو څخه پیل کیږي. کله چې عامه رخصت یعنی یا د دوهم ورځ وي یکشنبه یا یادومه نو په هغه ورځ کې فری دی. نور کم څوک چې په الین سنې او هیله سنې کې د سهار 8 بجو څخه واخله تر د شپې 12 بجو پورې پارکینګ کوي نو حتما فیس ورکوي. کوي ورنکو ظاهر خبره ده چې به مخالفي سره مخامخ کیږي. پارکینګونه په دوه ډول دي چې یو سټینډرډ پارکینګ دی بل پریمیم پارکینګ دی. سټینډرډ پارکینګ هغه پارکینګ دی کوم چې لیکي یا دغه کرښې چې دي هغه توري او آبي رنګ وي. پریمیم پارکینګ بیا هغه پارکینګ دی کوم چې لیکي یا د لیلونه چې دي هغه سپینې او آبي رنګ وي. په تاسو کې کم څوک چې سټینډرډ پارکینګ کوي هغه قیمت بیا پرست 2 درهم دی او که څوک پریمیم کوي هغه پرست بیا 3 درهم دی. ظاهر خبره ده چې اکثر خلک به سټینډرډ پارکینګ کوي. دلته که څوک سټینډرډ پارکینګ سیلروي ساته کوي نو هغه څخه بیا 15 درهم اخیستل کیږي خو په پریمیم پارکینګ کې تر 4 ساعتونو څخه زیات وخت نه درکوي کیږي چې تاسو پارکینګ وکړئ. سټینډرډ پارکینګ کې تاسو کولی شئ چې 3 میاشتو پورې پاکیج واخلئ کوم چې قیمت 1990 درهم دی. د شپږو میاشتو پورې هم کولی شئ چې پارکینګ واخلئ هغې قیمت بیا 2938 درهم دی. حتی تر یو کال پورې هم کولی شئ چې پارکینګ واخلئ خو قیمت یې هغې 15415 درهم دی. که چېرې تاسو 15415 درهم تعویل کړل نو پر کال د پارکینګ څخه خلاص یې. امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ. یوازې په هغه ورځو کې پارکینګ فری دی چې عامه رخصتۍ ورځ وي یا د دوهم ورځ وي. د جمعې په ورځ ګوره فری دی ښه د دوهم په ورځ یا یکشنبې په ورځ فری دی. نور د سهار 8 بجو څخه واخله تر شپې 12 بجو پورې به پارکینګ فیس خامخا تعویلوئ. که مو تعویل نه کړه تاسو ښه پوهېږئ چې مخالفت درپسې راځي. د نور داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.